له هر څه نه مخکې د خپل درانه ملي ټیم ټولو ملګرو ته هرکلی وایو او تاسې په هر میدان کې د افغانستان شمله هسکه ساتلې ده. دا د ټولو هیوادوالو ګډ افتخارات دي. د تاسې لوبې ډېرې فایدې لري. د تاسې لوبې دي چې ځوانان سپورټ ته هڅوي. د تاسې لوبې دي چې ځوانانو ته سالم فکر ورکوي. د تاسې لوبې دي چې کسیران له نشو راګرځي، له بدو فکرو راګرځي، له مخالفتو راګرځي. که تاسې چېرته په کرکټ کې میدان ګټئ نو له یو انجینر سره فکر پیدا کېږي چې زه باید په خپل مسلک کې یو میدان وګټم. له یو ډاکټر سره فکر پیدا کېږي چې زه په خپل مسلک کې میدان وګټم. له یو استاد سره فکر پیدا کېږي چې زه په خپل مسلک کې دغسې تکړه خلک وروزم، تر څو په ټولو برخو کې ګران هیواد راپورته شي.